अस्सलामुअलैकुम زمارونو زما خويندو زه ناصر علي نن بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زمونږ نننی موضوع زمونږ نننی ټاپک چې دی سکل یا ډیګري مطلب هنر مهارت یا ډیګري څه ډیر ضروری دي. نن سبا ډیر ځوانان دا فیصله نشي کولی او کنفیوز دي چې پته نه لګي چې مونږ یو های ډیګري والو کوڅه هنر مهارت زده کړو کو. د دې آسان حل دا دی چې د ټولو ناول خو ته دا معلوم کا چې ته زندګۍ نه څه غواړې. د هر انسان په زندګۍ کې څه نه څه جوړېدو خواهش وي چې زه په زندګۍ کې ځان نه څه جوړ کړم. د دې نه پس بیا تاسو دا فیصله کولی شئ چې تاسو له ډیګري پکار ده یا هنر مهارت چې نن سبا په دنیا کې د هغې ضرورت دی. د دې زه تاسو له یو آسان مثال درکوم. کو تاسو چېرته ګرافیک ډیزاینر ویب ډیولپر یا 3D ډیزاینر جوړېدل غواړئ نو بس د هغې دپاره تاسو له څه محسوس شارټ کورسز کول پکار دي او په هغې باندې پریکټس کول پکار دي ځکه چې د پریکټس نه بغیر موږ سکلز ماسټر کولی نه شو. بل سایډ ته کو چېرې تاسو ډاکټر وکیل یا اکاونټنټ جوړېدل غواړئ نو بیا تاسو له د هغې دپاره یو محسوسه ډیګري اخیستل پکار دي. او کو تاسو چېرې زما نه تپوس وکړئ چې ما څه کړي دي ډیګري مې اخیستې ده او کو سکلز مې کړي دي مطلب څه هنر مې زده کړی دی نو ما همیشه دپاره بیلیف ساتلی دی په سکلز باندې. زه د ډیګرۍ خلاف نه یم خو ما همیشه دپاره خپل بیلیف په سکلز باندې ساتلی په هنر باندې ځکه چې د هنر تا سره وي نو ته په دنیا کې همیشه دپاره به کامیابي. زه یو ګرافیک ډیزاینر یم کمپیوټر ګرافیک ډیزاینر. څه وخت کې به انشاءالله تعالی تاسو سره خپله ټوله سټوري شیر کوم او په سکل او په ډیګرۍ باندې ما یو بک هم لیکلی دی زر تر زره به انشاءالله تاسو سره شیر کوم. پای کې زما یو 4 کوټس دي کوټس پکې ډېر دي خو ما یو 4 کوټس اخیستي دي تاسو سره شیر کوم. Inspiration is the biggest motivation to impact the world. مطلب د کامیابی جذبه چې نو هغه همیشه د پاره موږ له نور حوصله راکوي چې موږ په دنیا کې نور هم څه وکړو. دویم نمبر کوټ skills will make you stand even the degrees against you. skills هنر چې دی هغه همیشه د پاره تا د نور خلکو نه مختلف ساتي په دنیا کې. مطلب کو ډیګري تا سره یو غټه ډیګري بیم نه. دریم نمبر کوټ The seeds of skills become plant and blossom if you water it regularly. مطلب کله چې مونږ یو تخم وکړو او هغې له مونږ روزانه اوبه ورکړو نو د هغې نه یو بوټی جوړ شي او هغه بوټی چې نو بیا یو ونه شي او هغه بیا مونږ له میوه کوي. د دې مثال صرف دا مطلب دی چې پریکټس ډېر زیات لازمي دی. څلورم نمبر کوټ پریکټس از اکسیجن فار سکل if you don't practice it will die soon. مطلب سکلز باندې پریکټس کول لکه څنګه چې ما په ویډیو کې اول نه ووې چې سکلز چې نو هغه د یو اکسیجن دی کو په دې باندې موږ روزانه پریکټس نه کوو نو بس هغه مړ شي. مطلب دا چې هغه به خپل حیثیت پرېږدي هغه موږ ماسټر نه کوو څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې موږ پریکټس نه کوو نو موږ ماهره کولی نه شو خپل سکلز. که اوس هم تاسو ته پوره حل نه وي میلو شوي نو ما سره رابطه وکړئ.